مرحبا. سلام، زما نوم عمر دی. نن غواړم په ټول برلین هغه ښار چې ژوند پکې کوم وګرځم. ځکه له عمومي ترانسپورت نه ګټه اخلم. بسونه، میټرو او ټرینونه د عمومي ترانسپورت برخه دي چې په جرمني کې ورته هوفنټلیخه فرکرسمیټل وایي. خو له پیل وړاندې باید یو ټیکټ واخلم، لکه دا. ما هذه البطاقة؟ ټیکټ څه دی او چیرته یې اخیستلی شم؟ او که ټیکټ ونه لرئ څه پیښیږي؟ اوس به یې در وښایم. هذا هو. دا د میټرو 8مه شمېره ټرین دی. راځئ دې ته وخیجو. لنبدأ التجول. لکه مخکې مې چې وویل، د سفر له پیل وړاندې باید د ټیکټ له ماشین څخه ټیکټ واخلم. په بسونو کې کولی شئ د بس له چلوونکي ټیکټ واخلئ. په ځینو ښارونو کې له انټرنیټه هم ټیکټ اخیستلی شئ. د ټیکټ اخیستلو ماشینونه په هر ښار کې توپیر کوي. په برلین کې دا ډول دي. هكذا تبدو في برلين. تختلف انواع البطاقات. ډول ډول ټیکټونه شته. ځینې یوازې څو ساعته، ځینې یوه ورځ، ځینې یوه میاشت یا زیات اعتبار لري. اکثر غلاء. له اخیستلو وروسته باید دا ټیکټ د اعتبار لپاره ټاپه کړئ. في برلين. په برلین کې کډوال کولی شي ارزانه ټیکټونه ترلاسه کړي، مخفضة، البته که د برلین پاس په نوم سند ولري. برلين باس. ولكن ماذا سيحدث؟ خو که ټیکټ نه وي څه پیښیږي؟ في كل يوم د ټیکټونو کتونکي مامورین هم وسائل النقل العام عامه ترانسپورت بعض کاروي. المراقبين يرتدون زيا رسميا، ځینې یونیفورم لري او ځینې یې عادي جامې اغوندي. لذلك اذا كنت که تاسو له ښاري ترانسپورته ګټه اخلئ، ښایي له تاسې وپوښتل شي چې ټیکټ ورښکاره کړئ. دوی وایي فارشاین کنټروله یا دی فاشاین بیټه. اذا لم تريهم که بطاقة معتبر ټیکټ ونه لرئ، هغوی به مو نوم او پته وپوښتي او د جریمې یو لیک به در ولیږي. د دې جریمې اندازه په هر ښار کې توپیر لري. فضلك لا که تحاول، ټیکټ نه لرئ او کنټرولېږئ، تېښته مه کوئ، فهو سينزعج ځکه کنټرولونکي غوسه کیږي او پولیسو ته زنګ وهي. اشتري التذكرة. ځکه نو یو ټیکټ واخلئ او له سفره مو خوند واخلئ.